بابا زه یو خبره ته کوم. ویې که زویه کومه خبره؟ بابا زه اوس د 15 کالو یم چې د 18 کالو څخه ماته څنګه توبه راکړې؟ زویه تا دې خدای د 18 کالو کې زه به دی توپه درکړمه چې په ګرځ بند بې نه کړې یاره دومره غټه توپه به وي. چشتی زویه چشتی؟ بابا نن دا دویمه چې ما په داسې درد دی. دویمه ده؟ نو تا ماته نن وویل. درځه زویه ډاکټر له. سلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب دا زما بچی دی نن دویمه ده وایي پر د اړخ مې درد دی. ښه ورته یې وګوره. راوڅښه. څه مسله ده ډاکټر صاحب؟ یو وار هلته چیک اپ کوم. چیک اپ یې کوې؟ راځه هلته پرېوځه. څنګه ډاکټر صاحب؟ حاجي صاحب دا خو څه د خطرې خبره ده. ستا زوی که ډېر عمر وي 2-3 میاشتې په زړه کې سروی دی. ای څه وایه ډاکټر صاحب؟ نو که اپریشن ورکوې هم ستا خوښه ده. په زړه کې سروی دی؟ په زړه کې سروی دی. صحیح ډاکټر صاحب زه به مشوره وکړم. صحیح صحیح. حافظ. پرمانه زوی دلته راسه. پرمانه زوی زما دراسو در معلوم دی. زوی په دې کې ما ستا دپاره ډېره غټه توپه ایښې ده. دا به ته اوس نه خلاصوې. دا چې ته د 18 کالو شولې بیا به دا توپه راخې. صحیح ده به؟ 18 کالو څخه مخکې به نه راخې. درځه زویه ډاکټر. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب زه زوی ته اپریشن ورکوم. ښه اپریشن ورکوې؟ بس مجبوري ده ډاکټر صاحب بس اپریشن ور وکړه. بس سمه ده ټیک ده. درځه زویه. بابا 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 څه کیسه ده پرمانه؟ بابا څه شو؟ بابا خو دې مړ شو. ای څه زما بابا مړ شولو. ژاړه مه پرمانه ژاړه مه ژاړه مه. اوس شکر زه خو 18 کال شوم. زما بابا ما سره کول کړی و چې ته چې 18 کال شې نو به زما د راس خلاص کړې توپه به راواخلې. اوس ورسم زه به توپه راواخلم. زویه دا پرچی چې ته وایې زه به په دې دنیا کې نه یم. زویه تا ویلې چې زه د 18 کالو شوم ته به ما ته کومه توپه راکوې. ته چې ناجوړه شولې ما چې ډاکټر له بوتې نو ډاکټر ما ته ویلې ستا د زوی په زړه کې سروی دی. نو زه راولاړ شولم خپل زړه مې راوکښی تا ته مې درکړي. نو ته نن د 18 کالو شوې دا زړه چې دی دا ستا د پلار دی. بابا دا دې څنګه چم وکړي؟ ما ته دې خپل زړه راکړي تا ځان مړ کړي زه دې بچاو کړم. ما تا سره دا کول د ستا په زړه به زه څوک نه کم زهیر. بابا